لوی او بخښونکي څښتن تعالی په نامه سلامونه او نیکې هیلې زده کوونکي له من دایم روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامه مو پر تن وي. ګرانو زده کوونکو لکه څنګه چې په تېر شوي لوستونو کې موږ د الله تعالی د هغه د په ایمان په وجود باندې د ایمان لرل، په همدې ډول د هغه په اسماء او صفاتو باندې ایمان درلودل، د هغه د توحید صفتونه، په همدې ډول سره په تېر شوي لوست کې د الله تعالی د ربوبیت په اړه پوه شو. راځو په دې لوست کې هم د څه په اړه پوهیږو، د الوهیت توحید چې زموږ څلورم لوست دی. په دې باندې په ښه ډول سره پوه شو چې د الوهیت توحید څه معنا لري، په همدې ډول سره الوهیت هدف څه شی دی، په همدې ډول سره د هغه عقلي او نقلي دلیلونه به یې ولولو، حدیث شریف به یې ترجمه کړو، ویې به یې لولو، په همدې ډول سره یې د قرآن کریم څخه به یې ایتونه په ګډه سره ولولو او تاسې به یې هم هغه زده کړئ او په آخر کې به یې په حکم پوه شو چې حکم یې پر کوم ډول سره دی. نو زده کوونکو په ښه ډول سره ورته غوږ شئ تر څو چې په دغه لوست باندې په ښه ډول سره څه شئ پوه شئ. نو زده کوونکو مخکې له دې چې لوست پیل کړو، په دې کتاب کې مو یو څو پوښتنې دي چې ویل شوي دي آیا پرته له الله تعالی څخه بل څوک د عبادت وړ شته؟ تاسو به څه وایئ د کورنۍ خو جای کټ کریم. نو زده کوونکو تاسو به د کورنۍ دندې په توګه باندې دغه پوښتنو ته ځوابونه وایئ. نو دویمه پوښتنه ده بنده باید له چا څخه مرسته وغواړي او چاته د عجز سر ښکته کړي. نو همدغه درې پوښتنې به په همدغه لوست کې تر پایه پورې په دې باندې په ښه ډول سره پوه شو چې هغه څوک دي چې موږ باید هغه ته سر ښکته کړو، د عاجزۍ سر. نو راځو په دې ځای کې لوست به پیل کړو. لوست لومړی به په څه شي پوه شو چې د الوهیت تعریف ته راشو. نو په همدې ډول سره زده کوونکو راځو د الوهیت تعریف ته چې هدف یې څه شی دی. لومړی وایو چې خپله الوهیت له الهې څخه اخیستل شوی دی چې معبود ته ویل کیږي. الوهیت یعنی الهه چې ته ویل کېږي معبود ته ویل کېږي. په همدې ډول سره الوهیت د توحید په معنا دی چې یوازې چې دی الله تعالی معبود دی، شریک نه لري پر خپل ذات کې او هغه مالک او پادشاه دی د ټولې نړۍ، چې یعنې ټوله نړۍ، انسانان، حیوانات، ټول موجودات چې په دې ځمکه باندې شتون لري، نو دغه ټول چا خلق کړي او پیدا کړي دي هغه یو معبود دی چې بل معبود برحق د هغه څخه نشته دی، چې همده پیدا کړي دي هغه یو الله تعالی دی. راځو د همدغې تعریف شرح ته، چې تعریف شرح کې چې ویل شوي دي چې د عبادت وړ چې دی یوازې الله تعالی دی. یعنې موږ باید یوازې الله تعالی چې کله موږ عبادت کوو یوازې الله تعالی ته یې وکړو او هر هغه څه چې غواړو موږ د الله جل جلاله څخه یې وغواړو او د هغه سره هېڅ ډول شریک رانه وړو. په همدې ډول سره هغه ته باید څه وکړو، د عجز سر ښکته کړو او د هغه څخه په عاجزۍ سره څه وکړو، طلب د مغفرت وکړو او هر هغه څه چې موږ ترې غواړو هغه ترې وغواړو او له منهیاتو له هغه شیانو څخه چې موږ منع کړي نو پر هغه باندې به چې وکړو، د هغه څخه ځانونه لرې کړو او هغه کارونه سرته ونه رسوو. راځو د الوهیت توحید ته، چې د الوهیت توحید کوم دی. ویل شوي دی چې هغه چې دی په دې باندې عقیده لرلو ته وایي چې یوازې الله تعالی چې دی د عبادت وړ دی، یوازې یو الله دی چې د عبادت وړ دی، یعنې بل هیڅ هم نشته یا هیڅ څوک هم نشته چې هغه ته موږ عبادت وکړو او د هغه څخه طلب مغفرت وکړو او د هغه څه وکړو، هر هغه څه چې غواړو د هغه څخه یې وغواړو، بلکې یوازې د چا څخه به یې غواړو، یو الله تعالی څخه به یې غواړو. نو په همدې ډول کې زده کوونکو دلته ویل شوي دي چې عبادت په شرعي اصطلاح کې په څو معناو سره راغلی ده، په دوو معناو سره راغلی، چې یوه څه ده په خاصه معنا ده، دویم په عامه معنا. چې لومړی به په خاصه معنا پوه شو. خاصه معنا دا دی چې ټول انسانان یا مسلمانان ټول باید په یو شي باندې ایمان ولري، هغه ایمان درلودل په لمونځ، زکات، ورځ د قیامت، خیر و شر او هر هغه څه چې الله تعالی خلق کړي په هغه باندې ایمان درلودل دي او هر هغه څه چې موږ هغه څخه منع کړي د هغه څخه باید څه کړو، لرېتوب اختیار کړو. نو په همدې ډول سره زده کوونکو الله تعالی چې پر هغه څه موږ ته امر کړی نو موږ باید هغه څه وکړو او کوم څه چې موږ د هغه څخه منع کړي نو هغه باید ونه کړو. او دوهم دی په عامه معنا. په عامه معنا څه شی دی؟ عامه معنا په دې ډول دی زده کوونکو چې موږ په الله تعالی باندې ایمان ولرو او هر هغه څه باندې چې موږ ته امر کړی دی په کورنیو چارو کې، په عامه ځای کې، په عامه مفهوم کې، په عامه اصطلاح کې، په همدې ډول په نور ځایونو کې، په وظیفه کې، یعنې په هر ځای کې چې موږ یو نو په هغې ځای کې هر هغه څه چې الله تعالی موږ ته امر کړی نو هغه ډول باید موږ عمل وکړو او په هر ډول چې موږ یې منع کړو د هغه څخه موږ باید لرېوالی
اختیار کړو. نو په همدې ډول سره زده کوونکو الله تعالی څه دی دا په عامه معنا سره دا ځایونه دي. نو باید د ژوند په هرو چارو کې په هرو ځایونو کې لکه په امنیت اقتصاد په هر ځای کې موږ باید د الله تعالی پر احکامو باندې عمل وکړو. نو په همدې ډول سره زده کوونکو یو انسان هلته موحد ګڼل کېږي چې د ژوند په ټولو ډګرونو کې څه وکړي د الله تعالی څخه څه وکړي اطاعت وکړي او ټول هغه عادتونه او نظریات چې د اسلام سپېڅلي دین سره مخالف وي هغه رد کړي او هغه کارونه یا عملونه سرته ونه رسوي. په همدې ډول سره زده کوونکو اوس په ښه ډول سره پوه شو چې د الوهیت توحید هدف څه ته ویل کېدله. نو په همدې ډول سره راغلو معنا ته یې هم راغللو او په ښه ډول سره پوه شولو چې د الوهیت توحید په څو معناو سره راغلی دی چې دوه معنا خاص او عامه. راځو په دې ځای کې دلیل ته چې د الوهیت توحید دلیل د اثبات چې دی په قرآن کریم سنتو باندې چې د الوهیت په توحید باندې بېشماره دلیلونه پکې راغلي دي چې په هغه به په ګډه سره په هم د حدیث بله برخې او هم د قرآن کریم نه به ایتونه ولولو او هغه به وژباړو چې څه پکې راغلي. بسم الله الرحمن الرحیم. په قرآن کریم کې الله تعالی فرمایلی دي الله لا اله الا هو الحي القیوم. الله هغه ذات دی لا اله چې بل معبود هغه څخه نشته هو الحي القیوم چې هغه ټول کائنات یې څه کړي دي تنظیم کړي او ټول موجودات چې پر ځمکه باندې دي. په یو بل مبارک آیات کې الله تعالی فرمایلی دي قل انما انا بشر مثلكم یوحي الی انما الهکم اله واحد. نو ژباړه په دې ډول سره ده چې دا د الکهف صورت څخه دی چې ویل شوي دي پکې څه ای پیغمبره قل یعنی ووایه ای پیغمبره انما انا بشر مثلکم چې زه یوازې ستاسو په څیر څه یم انسان یم یوحي او ماته وحیه شوې ده الا الی انما الهکم اله واحد هغه له چا له لورې چې ستاسې معبود یو الله جل جلاله دی هغه یو دی. او الله تعالی د اخلاص په صورت کې په دې ډول سره فرمایلی دي قل ووایه هو الله احد چې الله تعالی یو دی الله صمد الله تعالی بېنیازه دی. په همدې ډول سره راځو په دې ځای کې بل آیت کې الله تعالی فرمایلی دي لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى چې دا د البقرې صورت دی او ژباړه په دې ډول سره ده د دین په چارو کې څه وکړئ څه زور او مجبورول نشته دي. لا اکراه یعنی د اسلام په دین کې څه زور او مجبورول نشته دي. سمه خبره له غلطو مفکورو څخه څه دی جلا کړئ یعنی غلطي مه پکې کوئ. اوس چې څوک له کوم طاغوت نه منکر شي طاغوت یعنی هغه کس چې د هغه عبادت کیږي او پر الله تعالی ایمان راوړي هغه یوه داسې کلکه اثره ونیوله چې هیڅکله ماتېدونکې نه ده. نو په همدې ډول سره زده کوونکو په دې ځای کې مو د قرآن کریم څخه دلیلونه ولوستل او پرې پوه شو چې الله تعالی یو دی او په همدې ډول سره هغه بېنیازه دی. نو په همدې ډول سره زده کوونکو په دې ځای کې راځو د طاغوت معنا ته چې خپله طاغوت څه ته ویل کېږي ځکه چې موږ دلته یو دلیل ولوستلو او پرې راغلی و چې طاغوت نو طاغوت چا ته ویل کېږي. نو په همدې ډول سره راځو زده کوونکو د طاغوت معنا ته طاغوت څه ته ویل کېږي هغه چا ته ویل کېږي چې د الله تعالی په مقابل کې څه کېږي پیروي یې کېږي که هغه انسان وي او که بوتان وي یعنی د نورو دینونو څخه کسان چې دي هغوی د دې لپاره چې د الله تعالی سره رابطه برقراره کړي او د هغه عبادت وکړي نو هغوی د هغه په مقابل کې له نورو کسانو څخه چې هغه کسان چې دوی ته څه دي دوی ته لوړ مقام دي یا په همدې ډول کې بعضې بوتان پرستش عبادت کوي چې د دې لپاره چې دغه بوتان یا دغه کسان وشي کړی چې د دوی او د الله ترمنځ څه کړي رابطه برقراره کړي بلکې دغه ګناه یا دغه ډول کار صحیح کار نه دی. ولې ځکه چې موږ وایو چې الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایلی دي چې زه یو یم زه نه چا پیدا کړی یم او نه مې څوک پیدا کړي دي یعنی زیږولی مې دي نه مې زیږولی دي او نه چا زیږولی یم زه یو معبود یم
چې ما دغه ټوله نړۍ منځته راوړ ده. یعنې ما انسان ته دومره توانایي ورکړې ده چې هغوی تولید نسل وکړي یا چې نارینه او ښځینه یې پر دې نړۍ باندې څه کړي دي را پیدا کړي دي. په همدې ډول سره زده کوونکو د طاغوت یا هغه څه چې د الله او د بنده ترمنځ ایښودل کېږي د رابطې لپاره هغه کار څخه الله تعالی موږ څه کړي منع کړي. او څوک چې دغه ډول کار کوي او څوک شریک راولي د الله او د بنده ترمنځ نو هغه کافر بلل شوی دی. نو په همدې ډول سره زده کوونکو موږ طاغوت وپېژندلو چې طاغوت چاته ویل کېدلو. په همدې ډول سره زده کوونکو په یو بل حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي عن عدي بن حاتم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك فطرحته فانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة فقرأ هذه الآيات اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله حتى فرغ منها فقلت إنا لسنا نعبدوهم فقال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتستحلونه قلت بلى قال فتلك عبادتهم ژباړه په دې ډول سره د زده کوونکو چې عدي بن حاتم رضی الله تعالی عنه څه هغه وایي چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلم چې زما په غاړه کې یو د سرو زرو څخه جوړ شوی صلیب و چې هغه زما په غاړه کې. نو کله چې هغه ولیده نو ماته یې وویل چې دغه څه کړه. هغه ورته ویل چې دغه ایا د خپلې غاړې څخه دغه بوت ایسته کړه او ما ته وروسته له هغې څخه ایسته کړه. نو په همدې ډول سره و چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ورغلم او هغه د برات مبارک آیت تلاوت کوه. وروسته له هغې څخه چې فارغ شولو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ویل هغه ویل چې دوی خپل عالمان او روحانیون له الله پرته څه کوي خپل خدایان نیولي دي. کله چې تلاوت څخه فارغ شو نو ما ورته پوښتنه کړې چې موږ خو د دوی عبادت نه کولو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل چې آیا دوی به د الله تعالی حرام کړی شی نه حلالوله او یا یې هغه شی چې حرام کړي دي هغه ځان ته نه حلالوله او حلال یې ځان ته نه حراموله. او دلته عدي بن حاتم ورته ویل چې هو همداسې وه. نو همدا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې همدا د دوی عبادت کول دي. نو په بل ځای کې حدیث شریف کې راغلی دی چې د الله تعالی د الوهیت په توحید باندې ډېر زیات شمېر حدیث شریف راغلی دی چې هغه به یې ذکر کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې حج ته تلبیه په لوړ اواز پیل کړ دی په حج کې نو د تلبیه په دې ډول سره وه لبیک لبیک په طاعت ولاړ یم تا ته اللهم لبیک ای الله په هغه څه چې تا پر موږ نازل کړي دي لبیک لا شریک لک لبیک. نو یقینا چې ټولې ستاینې خو یې کټ کنې ستا اطاعت کوو ای هغه ذاته چې شریک او ساری نه لري ستا څه کوو اطاعت کوو. ان الحمد یقینا چې ستاینې او نعمتونه یوازې والنعمت لک او نعمتونه یوازې تا لره دي او والملک لا شریک لک او تا لره دي او پادشاهي هم یوازې ستا ده نشته شریک او سیال څه تا لره. نو په همدې حدیث شریف کې زده کوونکو جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه وایي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صفا غونډۍ ته وختو او مخې کعبې ته کړلو او داسې فرمایل لا اله نشته بل معبود الا الله بېله الله تعالی نه وحده لا شریک له چې هغه یو دی او هېڅ شریک معنا نه لري له الملک هغه پادشاه دی او څه دی هغه د دې نړۍ څه دی پادشاهي یوازې د هغه ده ولوه الحمد. او په همدې ډول سره زده کوونکو هغه شی دی غوره صفتونه ټول د ده دي او ده په هر څه دی توانمند دی وهو علی کل شی قدیر او دی پر هر ټولو شیانو باندې څه دی توانمند دی. لا اله الا الله وحده الله تعالی پرته بل برحق معبود نشته هغه څه دی وحده یو دی. په همدې ډول سره
انجز وعده خپله وعده یې پوره کړله ونصر عبده د مکې په فتح کې د کفارو په ماتولو او داسې نورو کې یې د خپل بنده مرسته وکړه وهزم الاحزاب وحده او څه یې وکړله او په یوازې ذات یې کفري لښکرو ته ماتې ورکړله. نو په همدې ډول سره زده کوونکو موږ نقلي دلیل ولوستو چې په حدیث شریف کې پر کوم ډول سره راغلی و. په همدې ډول سره په قرآن کریم کې الله تعالی څو ځایونو کې فرمایلي وه چې الله تعالی یو دی، هغه بېنیازه دی، هغه نه څه چا نړۍ ته راوړی، نه ده څوک زیږولی یا په نړۍ ته یې راوړي، بلکې هغه ټوله نړۍ خلق کړې ده او پیدا کړې ده. په همدې ډول سره په حدیث شریف کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم همدا بیان کړي ول چې الله تعالی یو دی، هغه په خپل پاچاهي کې یو دی، ټول پاچاهي یا نړۍ د هغه ده. په همدې ډول سره ټول نعمتونه یوازې خپل بندګانو لپاره څه کړي دي، منځته راوړي دي. او په همدې ډول سره په آخري حدیث شریف کې په دې پوه شولو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایله چې کله هغه د صفا غونډۍ ته وختو نو هغه هلته مکې ته مخ کړه او ویې ویل چې الله تعالی څه دی، نشته بل معبود بر حق دی، هغه څه دی مالک او پادشاه د ټولې نړۍ دی. په همدې ډول سره هغه خپل هغه وعده پوره کړله کومه چې د خپل بنده سره یې کړې وه چې هغه د په هغه ستونزمن وخت کې چې کله دی په مکې مکرمې کې په یعنې د خلکو یا هغه کسان چې هغه هلته په تورې تیارو یا جهالت کې د هغوی په راویستلو باندې او کله چې د کوم دوی د لښکر د هغوی د لښکر سره مخ شولو او د هغوی سره یې څه وکړه، جګړه پیل کوله، نو هغه هلته الله تعالی د بنده خپل بنده سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه سره مرسته وکړله او هغه د وشو کړله چې څه وکړي، له هغه جګړې څخه موفق او بریالی ووځي. نو په همدې ډول سره زده کوونکو دا نقلي دلیلونه. راځو عقلي دلیلونه چې موږ په خپل عقل په استباد سره څه شی کولی سو، چې استدلال وکړو، خبرې وکړو، یعنې څه یې په منځ ته راوړلی شو، څه یې فکر پرې کولی شو. راځو عقلي دلیل ته چې عقلي دلیل په کوم ډول سره دی ویل شوي چې هر هغه څوک چې د الله تعالی په ربوبیت چې هغه زموږ رب دی، یو رب دی، موږ باید د هغه عبادت وکړو او هر هغه څه چې موږ ته ویلي دي په هغه باندې عمل وکړو. نو که په دې باندې باور ولري نو چې وایي او ووایي چې یوازې الله تعالی څه دی، د دوی مخلوق یا پیدا کوونکی یا خلق کوونکی دی. نو دغه ډول چې څوک په دې په ربوبیت باندې باور ولري نو دغه کسان باید په دې باندې هم باور ولري، په د الوهیت په توحید باندې چې الله تعالی څه دی، الله تعالی زموږ الهه دی یا زموږ معبود دی، هغه یوازې د عبادت وړ دی چې موږ باید د هغه عبادت وکړو او هر هغه څه چې موږ ته په هغه باندې امر کړی دی موږ هغه باید ومنو، هغه نورو ته هم ورته ووایو، نو تر څو چې د الله تعالی باندې هر څه باندې چې موږ ته امر کړی دی هغه څه کړو، هغه عملي کړو او هر هغه څه چې موږ ته یې منع کړي یو چې هغه دته شرک راوړل دي، کوم شیانه چې موږ منع کړي یو بد اعمال دي، زنا کول دي، فحشا دي، په همدې ډول منکرات دي یا د شرابو څښل دي، په همدې ډول سره نشهیي توکي، په همدې ډول ډېر نور شیان دي چې په هغه باندې موږ ته څه راوړي دي، موږ یې منع کړي. نو الله تعالی څه کړی دی، هغه ذات دی چې موږ د هر ډول تیارو څخه راویستلي یو او موږ ته یې عقل، شعور او فکر راکړی، ځکه چې موږ انسانیان یو. نو موږ انسانان چې په دې ځمکه کله ژوند کوو نو موږ باید په دې شیانو باندې په ښه ډول سره پوه شو او وشو کړله چې د ښه او بد تفکیک وکړو او هر هغه څه چې الله تعالی موږ ته ویلي دي په هغې باندې عمل وکړو او هر هغه څه چې موږ هغه منکرات دي او موږ یې منهیات دي موږ یې منع کړي نو هغه باید ونه کړو. نو یوازې د یو الله تعالی څه وکړو، عبادت وکړو، نور شیانو څخه ځانونه لرې کړو. په همدې ډول سره زده کوونکو لوست مو هم دومره و. نو د کورنۍ دندې په توګه به درځونه پوښتنې ته سم ځوابونه وایه او هغه به موږ ته په کمنټونو کې شریک کړه، تر څو چې زه بیا راځم او تاسو ته راتلونکی مهم لوست د الله تعالی د اسماء او صفاتو په اړه تاسو ته وړاندې کوم. تاسو په پاک الله سپارم، تاسو ته ښه وخت او ښې